ابو جهل یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاس کې کاڼي پراته وو، کاڼي نبی علیہ السلام ته وی کدی زما په دې لاس کې څه دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ستا په لاس کې څه نه دي، دا راته وایم چې ستا په لاس کې څه دي، که دې زما دپاره ګوایي ورکړه چې دا د الله پیغمبر دی، بیا به ومنې؟ بیا خو بالکل ومنم. کاڼي په لاس کې پراته هلته د کاڼو نه اواز راغی، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا دی د الله جل شانو د طرف نه رحمتونه، پتا دی درود و سلام مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. هغه کاڼي راوځي ته وغورځول، ډېر ظالم جادوګر دی وایي ما په لاس کې جادو سستا سره دی جادو. او دا دی به باندې کولې قسم قسم که ډېرې معجزې الله فرمایي سره ولا راولېږم دي ته بیا هم دي ایمان راوړي. څه کسانو په مکه مکرمه کې هغوی به په قرآن پورې او په پیغمبر پورې او په دین پورې بیا ټوکې کولې. تقریبا 15 کسان د هغې په لسټ په ټاپ باندې وو. یو ولید ابن مغیره المخزومي و، د خالد ابن ولید چې کوم پلار ولید ابن مغیره، ده به په قرآن پورې ټوکې کولې، په پیغمبر پورې بیا ټوکې کولې صلی الله علیه وسلم. یو حارث ابن حنزله و، ده به هم ټوکې کولې. دویم د عبدالمطلب زوی و، د هغه اسود نوم. او یو عاص ابن وائل السهمي و، یو اسود ابن عبد یغوس. دا 15 کسانو په ټاپ لیسټ باندې، د لیسټ په بل بر اثر باندې چې دی مشري کوله د هغې خلکو کومو چې به ټوکې کولې په قرآن مجید پورې. او دی یو ورځ راغلی او دا خبره یې کړې وه، دا فرشتې راغلې او ستا تصدیق یې وکړو، اسمان نه راکوز شو مونږ ولیدې، یا چېرته زمونږ دا مړي دا مشران راپاڅېد او ستا تایید یې وکړو، یا دا نور مړي ژوندي او مړه ټول راجمع شي او ستا تصدیق وکړي، نو بس ټیک ته مونږ به ایمان راوړو. ابو جهل هم څه داسې خبرې کړې وې، الله جل شانو فرمایي دا بانی کې نه راوړي ایمان. ابو جهل یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاسو کې کاڼي پراته وو، کاڼي نبی علیہ السلام ته وی کدی زما په دې لاس کې څه دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ستا په لاس کې څه نه دي، دا راته وایم چې ستا په لاس کې څه دي، که دې زما دپاره ګوایي ورکړه چې دا د الله پیغمبر دی، بیا به ومنې؟ بیا خو بالکل ومنم. کاڼي په لاس کې پراته هلته د کاڼو نه اواز راغی، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا دی د الله جل شانو د طرف نه رحمتونه، پتا دی درود و سلام مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. هغه کاڼي راوځي ته وغورځول، ډېر ظالم جادوګر دی وایي ما په لاس کې جادو سستا سره دی جادو. او دا دی به باندې کولې قسم قسم که ډېرې معجزې الله فرمایي سره ولا راولېږم دي ته بیا هم دي ایمان راوړي.